د افغانستان کرکټ بورډ رئیس عزیزالله فضلي د افغانستان وتلی ستوری راشد خان ارمان له دندې ګوښه کړ چې ولې څه یې له تېرېدو دغې خبر ته خو مخکې له دې چې خبر درکړو که هر چا یاران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی په مهربانۍ سره یې سبسکرایب کړی د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیزالله فضلي تلویزیون سره د مرکې پر مهال وویل چې راشد خان د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر نه دی. راشد خان هغه مهال د کرکټ بورډ د پریکړې مخالفت کړی و چې د شل اوریزو یو ورځنۍ او ټیسټ سیالیو لپاره نوي لوبډل مشران ټاکل شوي وو. اوس راشد خان بې له کومې سیالۍ ترسره کولو له لوبډل مشرۍ لرې کړل شوی دی. ښاغلي فضلي د مرکې پر مهال زیاته کړه چې راشد خان د مخالف ټویټ په کولو ثابته کړه چې لوبډل مشرین نه غواړي. په دې لړ کې اوس د ملي لوبډلې د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر شتون نه لري، خو ډیر ژر به په نږدې راتلونکي کې نوی لوبډل مشر وټاکل شي. افغان لوبډله به په سپټمبر میاشت کې لومړی د بنګلادیش پر وړاندې یو ځینی ټیسټ لوبه کوي او له هغې وروسته به په بنګلادیش کې د زیمبابوې په ګډون درې اړخیز سیریز ترسره کوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پرون په داسې حال کې انګلستان څخه هیواد ته راستنه شوه چې په نړیوال جام کې هیڅ کومه سیالي نه وه ګټلې. په نړیوال جام کې یو شمېر لوبغاړي د فټنس له ستونزو سره مخ وو چې له کبله یې ځینې لوبغاړي له لوبډلې هم بهر شول. خو د کرکټ بورډ رئیس د هغو لوبغاړو په هکله چې فټنس یې ونه لري زیاته کړه و به نشي کولی چې په ملي لوبډله کې ځای ولري. نوموړي د شهزاد محمدي په اړه ویل چې هغه مهال کولی شي لوبډلې ته راستون شي چې ډیسپلین او ستونزو پاک اعلان شي او خپل فټنس په سمه توګه جوړ کړي.